دا وروره د اپردیر د هوشیارۍ درې د الماس دی. زما رشته دارانو کې دی. د امیر رحمان لالا زوی دی، ماجد نومي دی. وروره 19 ورځې په تلجه کې د ایثار شوی دی، نه په کوم ځای کې چې وفات شوی دی نه هلته ایثار شوی دی الحمدلله، نه یې کاغذونه ایثار شوي دي. تلجې ته مونږ په خپل لاس دننه دی. زما انډیوالانو د دیرې مونږ تلجې ته دننه دی. ملګرو اخیر کار کم مسافر چې وفات شوی او ټیک ټاک کې په خلکو مختلف قسمه ویډیو جوړولې، نو نن د هغې کم یو رشته دار چې ویډیو ویرال او تاسو وکته چې ټول حقیقت هغه بیان کو. څه یې ویل لکه تاسو به کتلی وي ډېر زیات خلکو ویل چې دا د کرک د دې تعلق دی، چا ویل د بنو سره، چا ویل تیمرګرۍ سره، مختلف خلکو بیا خپله ویډیو جوړه کړې وه. نو نن چې کوم دا ورور راغی هغه وایي چې د دې تعلق اپردیر هوشیارۍ سره دی او د دې کم مرګ یا څه چې راواقع شوي دي د هغه ټول تفصیل یې هم بیان کو، ورسره خلکو ته یو میسج هم ورکو چې آیا داسې دروغ څه مه مشهوروئ. دروغ یې څه مشهور کړي و، دارنګې ویلی چې د دې 10 ورځې هغه په کم تلاجه چې ده په هغې کې شوي وو او څوک د اړوی نه وه مختلف قسمه خبرې کولې، نو دې کس په هغې باندې هم وضاحت وکړو چې دونه وخت یې نه دی شوی، مونږ زر تر زره چې کوم دی هغه پاکستان ته رسولی دی. نو زه تاسو ټولو ته وایم چې آیا داسې دروغ، داسې په چا الزامات، لکه که مونږ وګورو په سوشل میډیا کې یو دا خبر نه ټول داسې خبر راځي مخې ته چې په هغې سړی یقین هم نشي کولی، او چې یقین وکړي چې لږ ساعت وشي نو هغه معامله او قصه چې دی هغه بیا بل رنګي. نو ما غوښته کوم حقیقت چې دی زه تاسو سره شریک کم، انشاءالله بل ویډیو کې میلاو کو. الله حافظ.